د بلخ ولایت د احصایي او معلوماتو ریاست مسؤلین وایي په روان کال کې تر اوسه پورې په دې ولایت کې نږدې 2 لکه برېښنایي او کاغذي پیژندپاڼې ویشلې دي چې له دغه درکه یې څه باندې 50 میلیون افغانۍ عواید هم راټول کړي دي. د 14 حدودونه شروع تر راوسه پورې نو 24,640 کاغذي تذکیره مو ویشلې دي په ولایت او په شمول د 15 ولسوالۍ کې او د کاغذي تذکیرو نه 5 میلیونه 15 لکه 8,800 عواید شوي دي او 1,15,500 الکترونیکي تذکیرې په 3 مراکزو د بلخ ولایت کې هغه ویشل شوي دي او له الکترونیکي تذکیرو نه 49 میلیونه 2,48,600 عواید شوي دي. د بلخ ولایت د احصایي او معلوماتو ریاست رئیس وایي اوس مهال په مزار شریف ښار کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش 3 څانګې فعاله دي چې خپلو مراجعینو ته په عادي ډول خدمات وړاندې کوي او په راتلونکي کې هم د اسان خدمت مرکز د پرانیستلو خبر ورکړ. 3 مرکز فعال لرو. روزانه تقریبا په هر مرکز کې تر 300 پورې بایومتریک کیږي چې جمله د 3 مراکزو 900 کسان کیږي او اسان خدمت په نامه باندې یو بل څلورم مرکز فعال کیږي. په دې لنډو ورځو په 125 ورځو کې به ان شاء الله فعال شي او هغه عامه خدمات وړاندې کوي. همدارنګه یو شمیر مراجعین د یاد ریاست فعالیتونه او د کارمندانو چلند ستایي. وایي چې د تذکیره اخیستلو پروسه په اسانه او شفاف ډول ترسره کیږي. کارمندای برخوردشان خوب هستن، ازشون راضی هستیم. حالا فعلا دیگه اومدیم کار ما جریان داره. سلور ورځې کې تذکریم راوړ دي، ان شاء الله کار مو روان دی، ښه چټک باندې ښه په خوند باندې. دا مهال د احصایي او معلوماتو ریاست د ولایت په کچه د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش لپاره 3 مرکزونه لري چې هر ورځ ورته سلګونه کسان راځي.